بچه هغه زما رادو راوړه ته. یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور. یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې؟ د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه شروع کړې. وایي رښتیا منډه کړه بچه رادیو ژر ژر راواخله هله زوی جانه. غلی شو کېناست توتي ته یې وکتل غري واخیست ویې ویل زروی په خپل ټیکري څنډه کړې وه سترګې یې نه وې. زرو ویونکي کتابونه سه شنبې نه تر پنج شنبې د شپې 10 بجې. السلام علیکم د ویونکي کتابونو ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن به ستاسو په خدمت کې یو نوی ناول بغدادي پیر ناول شروع کوم. د دې ناول لیکوال نصیر احمد احمدی دی. د بغدادي پیر په اړه باندې مې په ټولنیز رسنیو باندې ډیر واوریدل او وکتل نو په همدې خاطر مې وغوښتل چې دغه ناول د رادیو د لارې ستاسو کورونو ته هم در ورسوم. نو هیله ده چې ناول به تاسو ته هم ګټور تمام شي. خبرونه را سره تر پایه تعقیب کړئ. Afghanistan's capital of Kabul was hit today by one of its worst attacks in years. A suicide truck bomb killed at least 90. Around 400 were wounded. لارا اتوکړې جامې په بکس کې خو دی ویل سوزان څه فکر کوي د پانتون ورځ رخصتي د بدون رستړي سفر ارزي. ځوان نجلې ریموټ ور واخیست تلویزیون یې مړ کړ ویل تر دې ډېر رخصتي نه لرو خدا څو ورځې به د لندن له شور ماشور لري یو. لارا ناره کړه ټاما غوږ یې ونیو څه یې وانه اورېدل. لور ته یې وکتل ویل ورور دې چېرته دی؟ سوزان کړکۍ ته ودرېده له پورته یې لاندې وکتل. پلار یې د واګون موټر پر سر د لرګي وړه کښتۍ تړله. ویل مخکې موټر پاکاوه. لارا د بکس زنځیر کش کړ. سوزان پر زینو ښکته شوه. د باندې وته لمر پوست لګېده. نري باد د ونې ببرې پاڼې خوځولې. سوزان یو دم چیغه کړه منډه یې واخیسته لرې ودرېده. په خوشکۍ وویل پلاره تر اوسه لا یخني ده. له عمره پوخ سړي د موټر مخکینۍ شیشې ته د اوبو پایپ نیولی او خندل یې. سوزان پر خپله غاړه لاس تیر کړ ګوتې یې لاندې شوې. ټټر ته یې وکتل لوند و. د ونې له سیوري لمر ته شوه. ویل پلاره ټام دې نه دی لید؟ سړي زیرزمینۍ ته اشاره وکړه. سوزان ورغله ژړ ګروپ بال و. د زیرزمینۍ په بل سر کې ټاکا خاته تر زړو کوشونو تېره شوه. پښه یې له بایسکل سره ولګېده. پر ولاړو کارتنونو یې لاس تکیه کړ. د وښو د ریبلو د ماشین له سره یې د مخ نقاب ور واخیست. نقاب اوږدې سرې داړې درلودې. سترګې تر غوږونو پرې وې. نقاب یې خپل مخ ته ور واغوست. ارام ګامونه یې واخیستل. مخکې لاړه. ورور یې د لرګي په یو صندوق کې څه لټول. سوزان ملا کړوپه کړه وغړېده. ټام ور ونه کتل. د سوزان د تندي نرۍ ګونځې سره ورغلې. ونه ډار شوې. ټام وویل د کرکټ په توپ پسې ګرځم. میاشت مخکې مې په همدې صندوق کې لید. سوزان وخندل په دومره جنجال نه ارزي له کرکټه پرته میله نه میله ده. سوزان ډارونکی نقاب لرې کړ. پر یو کاټن کېناسته. ټام وویل آیرلینډ مې نه خوښېږي. کاشکې مو یوه اونۍ همدلته په لندن کې تېره کړې وای. سوزان ودرېده. درب شو. سر ته یې لاس ونیو. له پورته لرګي کوچنی صندوق راولوېد. پر ځمکه ولګېد. پورتنۍ تخته یې بېله شوه. ټام چیغه کړه پام. سوزان کېناسته. له ځمکې یې کوم شی راپورته کړ. ګروپ ته یې ونیو. ویل میډال. ټام په بیړه ور وکتل. میډال یې د خپلې خور له ګوتو وایست. ورو یې وویل د ژیړو دی ورته وګوره څه پرې لیکل شوي. د انګلستان د ملکې میډال 915 میلادي کال. سوزان وویل اوس خو 2014 کال دی معنا 80 کاله یې وتلي دي. ټام پړ مخې پروت صندوق په بله خوا راواړوه. یوه پنډه زړه کتابچه ترې ولوېده. سوزان کتابچه ور واخیسته. ور پوی کړه. ویې ټوخل. د کتابچې پر پوښ کې څنګله تېره کړه. شونډې یې وخوځېدې. بغدادي پیر ډیوډ جونز. سوزان د کتابچې ځای ځای پاڼې واړولې. یو ځای لیکلي وو. یوې مرغۍ ته مې وکتل. د ستوني سپینې پستې بڼه کې به یې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله شوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې شوه ارزانه ده. ومې ویل نه. یو دم یې بې غاښونو خوله خلاصه شوه. په خوند یې وویل ها خو سم ووایه چې کوتر بازي. سوزان یو بله پاڼه واړوله. امان الله خان ویل ناوخته ده. وار له واره به د مطلب خبره راواخلم. الن مایک پیژنې؟ ټوخي واخیستم. له خولې مې چایو داره وکړه. پیاله مې پر میز کېښوده. بخښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومیال راوویست. د خپلې کورتۍ د ټټر په لانده شوې برخه مې تېر کړ. سفیر ته مې وکتل. په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېدله.
د کتابچې په بله پاڼه کې لیکلي ول. یو دم مې ډډ خندی واورېد. یوه کوچیاني غږ ویل پیر صاحب خو له خپلې خبر نه دی پرتوکي په چپه اغوستی نو ورک سیرلی به څنګه په پښو راولي. سوزان بله پاڼه واړوله. زه به پر ځمکه ګرځېدم خو خلکو به اسمان ته کتل. پارې سپینې کوترې پسې به یې چغې وهلې. پیرګل ته وګورئ له ځانه یې کوتره جوړه کړې. پر خپلو مریدانو راګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان به یې د دوزخ اور حرام ګاڼه. سوزان بیرته د کتابچې پاڼې سره ورواستې. موټر تیز و. ونې کورونه شنې کروندې په منډه شاته تللې. سوزان وویل پلاره میله نو داسې وي. سړي وخندل. د موټر له اکسلیټره یې پښه پورته کړه. سوزان د مخې سیټ ته غړی ور اوږده کړه. د سرعت ستن 50 میلو ته راښکته شوه. ویې ویل اوس نو په رښتیا میله شوه. له لارې هم باید خوند واخلو. ټام چیغه کړه هلته وګورئ. سوزان مخ ور واړاوه. لرې په شنو غونډیو کې 2 سپینو اسانو منډې وهلې. لاره وویل لارې ته ګوره. سړي لاس ور وغځاوه. د ښځې په ورانیو پسته چونډۍ ور ولګوله. د لاره مخ سور شو. په بیړه یې شاته وکتل. اولادونو یې ورمیږونه کاږه کړي ول. د موټر د شاله شیشې یې اسونو ته کتل. د ونو غوټه راغله. اسونه ورک شول. سوزان مخ ور واړاوه. د موټر د عقبنما په عینه کې د خپل پلار وړو سترګو ته وکتل. نو روی وویل پلاره نیکه دې څنګه سړی و؟ سړي وخندل. څنګه د یو دم زما نیکه ذهن ته درغی. هسې زما نیکه ستا د مور د نیکه غوندې کشیش نه و چې ټول عمر په کلیسا کې تیر کړي. د لاره ټنډه تروه شوه. ته باید زما نیکه ته احترام وکړې. سړي وخندل. نو ما خو کومه بده خبر نه ده کړې. غلی شو. په خوند یې وویل برطانیې ته د ډیوډ جونز خدمتونه نشو هیرولی. پوهېږئ نیکه یې په برطانوي هند کې ګیره سپینه کړه. پوره 40 کاله یې ملکې ته خدمت وکړ. سوزان وویل میډال مې ولید. سړي په بیړه ور وکتل. سوزان وویل نن سهار مې په زیرزمینۍ کې یو صندوق وموند. سړی په خبره کې ور ولوېد. هلته یو زړه کتابچه هم وه؟ هو راسره راوا مې خیسته. سړي وخندل. ښه دې وکړل خو پام ورسره کوه. ټام وویل پلاره تا لوستې ده؟ هو خو کلونه مخکې سم مې نه دي په یاد. تاسو یې ولولئ. پر خپل غور نیکه به افتخار وکړئ. د کشتۍ پر غولي ګڼ موټر ولاړ ول. سمندري مرغانو خپل اوږده سپین وزرونه باد ته ورکړي ول. هوار تلل. سوزان د کشتۍ اوسپنیزې کټارې ته ودرېده. د سمندر اوبه ارامې وې. کله کله به د نجلۍ ژیړ اوږده ویښته د هغه ښې سترګې ته راغلل. ګوتې به یې تر لاندې کړې. تر غوږ به یې واړول. کشتۍ ورو تله. شاته یې د سپینو زګونو لیکه پاتې کېدله. سوزان مخ واړاوه. پر مخ اوږده چوکۍ یوه جوړه ښکارېدله. ځوان نجلۍ د هلک پر زنګون سر ایښی و. هلک د نجلۍ پر زیړو ویښتو کې ګوتې تېرولې. د ټام غږ یې واورېد. دا یې د کشتۍ سالون ته د خوراک لپاره وربلله. ورغله. د کاشوغو او پنجو ټکا خطا. ګڼ شمېر کسان ناست ول. ډېرو یې تنګې سترګې او پیتې پوز درلودې. د چین جاپان او کوریا سیلانیان ول. سوزان میز ته نږدې څوکۍ وښویوله. کېناسته. سره کړې غوښه یې خوښه نه شوه. له ګارسونو یې د ترکارۍ سوپ راوغوښت. ډوډۍ یې وخوړه. کوټې ته لاړه. پر کټ پرېوته. د کمپیوټر له بکسه یې د خپل غور نیکه کتابچه راوویسته. بغدادي پیر ډیوډ جونز. د مطالعې ګروپ یې ولګاوه. ځای ځای پاڼې یې واړولې. مسلسل تاریخونه یې نه درلودل. کله کله به د یوه بل یادښت ترمنځ میاشتې اوان کلونه وتلي ول. بیرته لومړنۍ پاڼې ته راغله. د سوزان غور نیکه ډیوډ جونز لیکلي ول برطانیوي هند لاهور 1919 میلادي کال د فبروري 28. نارامه یم. کیسه معلومه ده. غرمه مې هندي شراب وڅښل. ښه نه ول. پر زړه مې ترخې اوبه راواوښتې. نیم ساعت مې په تشناب کې تېر کړ. بې ګټې و. اخر مې د میلمستون زړې خدمتګارې راني ته ورغږ کړل. له جارو سر راغله. ګېټ ته مې غبرګ لاسونه ونیول. له درده تاوېدم. ډاکټر مې راوغوښت. راني د باندې ووته. شېبه وروسته یو کوچنی خیرن بوتل راته ونیوه. ویې ویل چې یوناني دوا ده. د نس تاو به دې ښه کړي. یو خرپټ شنه رنګه پوډر مې له اوبو سره تېر کړل. د راني خبره سمه وه. ساعت وروسته مې د نس چونګاری ودرېد. ماسپښین یو عسکر راغی. سلامي یې ووهله. یو کاغذ یې راته ونیو. حیران شوم. چانسلر لاهور ته راغلی و. عاجل یې غوښتی وم. په بیړه مې پر ځان اوبه تېرې کړې. ژمی دی خو اوبه تودې لګېدې. تریشي مې واغوسته. پر کوټبندي کې شپو خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه. د باندې په 4 آسانو پسې تړلې ګاډۍ ولاړه وه. ور وختم. د لاهور بازار له ګڼې ګوڼې ډک و. د هندي تیزو مسالو بوی ته. ګاډۍ یوې تنګې کوڅې ته ورننوته. لا ځانونو سره د پایزیبونو د شرنګا غږونه ګډول. څوک جوماتونو ته تلل. څوک درمسالونو ته روان ول. چا د رقاصو ننداره کوله. ګاډۍ یوې پخوانۍ کلا ته ننوته. دا کلا په لاهور کې د انګریزانو لوی مرکز و.
اوږدې کوټې ته ورغلم. له پوځي منصبدارانو ډکه وه. د چانسلر ډبل اوږده بریتونه ځړېدلي ول. خولۍ مې د سلام په دود له سره ښکته کړه. پر اوږده میز پورې جوخته څوکۍ مې راکش کړه، کېناستم. د څنګ ملګري البرټ ته مې وکتل. اوږې یې پورته واچولې. لاهور ته د چانسلر د ناڅاپي راتګ په علت نه پوهېده. چانسلر په برټانوي هند کې د سر سړی و. ما ډېرې ناستې ورسره کړې وې، خو تر دې دمه مې دومره نارامه نه و لیدلی. ما یې لاسونو ته وکتل. پنډې سرې ګوتې یې لړزېدې. چانسلر ودرېد، غاړه یې صافه کړه. ویې ویل د افغانستان له حالاتو خبر یاست؟ ټول غلي ول. البرټ ودرېد. هو صاحب، پاچا حبیب الله خان د لغمان په کلهګوش سیمه کې وواژه. غلی شو. چانسلر وویل همدومره؟ نه، څه موده مخکې زوی امان الله خان پاچاهي اعلان کړه. د امان الله خان په اړه څومره معلومات لرئ؟ البرټ بله خبره ونه کړه. چانسلر د تماکو له پاڼو جوړ پنډ سګرټ ولګاوه. له خولې یې سپېره لوخړه راووته. یودم یې چیغه کړه ایشورام چېرته دی؟ دروازه خلاصه شوه. انګریز پوځي سلامي ووهله. په زوټه یې وویل صاحب ایشورام هم دا اوس راورسېد، خو نیغ تشناب ته لاړ. البرټ ته مې وکتل. لاندنۍ شونډه یې په غاښونو کې ټینګه نیولې وه. ګېډه یې پورته پورته غورځېده. په مخ کې دا ټولې شوې وینې وپوهولم چې خندا یې په ډېره سخته کابو کړې ده. نورو ته مې وکتل. ټولو جدي څېرې نیولې وې. ایشورام راغی، خو چانسلر د دمې جوړولو وخت ورنه کړ. د هغې نه یې وغوښتل چې خبرې وکړي. ایشورام مې پېژانده، هندو و، خو صاف په پښتو یې ویله. ده په کابل کې د یوناني طب کاروبار کاوه، خو په اصل کې یې د برټانوي هند تنخوا خوړله. ایشورام وویل زما دکان د کابل مرادخانې ته نږدې دی. څو ورځې مخکې پر سپین آس یو سپور ځوان راغی. ځوان ښایسته ښکارېده. غټې سترګې، سپین مخ او نري بریتونه یې لرل. ورنږدې شوم. امان الله خان له ګارډ او عسکرو پرته یوازې راوتلی و. له تیکې راوتلې توره یې لمر ځلوله. خلک خبر شول. دوکانونو ته قلفونه ورولوېدل. هرته میداني له سلګونو یا هم زرګونو کسانو ډکه شوه. ځوان پاچا ناره کړه. ولس یې د خپلواکۍ اخیستلو ته راوباله. د یو سرلوړی آزاد او پرمختللی افغانستان غوښت. په خبرو کې زور و. خلک یې د انګریزانو پر ضد پاڅون ته رابلل. ایشورام 20 دقیقې خبرې وکړې، کېناست. چانسلر له جیبه یو کاغذ راوویست. امان الله خان برټانوي حکومت ته لیکلي وو چې افغانستان باید د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژني. وروسته د ناستو کسانو نظر غوښت. ټول په یوه خوله ول. د امان الله خان لیک یاسې باټې وګڼلې. ویې ویل چې یو کمزوری پاچا د برټانیا د لویې امپراتورۍ په وړاندې هېڅ هم نه دی. دا ماشوم بې ارزښته وګڼئ، همداسې یې پرېږدئ، د لیک ځواب مه ورکوئ. خو ایشورام قناعت نه کاوه. ویې ویل چې له امان الله خانه ویره پکار ده. ما تر دې پخوا یو افغان کې همداسې د ازادۍ شور او له انګریزانو دومره ډېره کرکه نه وه لیدلې. سوزان کتابچه کېښوده، تشناب ته لاړه. مخ ته یې څو لپې اوبه ور واچولې. بېرته پر کټ اوږده وغځېده، پاڼه یې واړوله. برټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د اګست 10 د شپې 1 بجه ده. ویښ یم، اعصابو مې کار پرېښی. یو ځوان پاچا څنګه یوې لویې امپراتورۍ ته ماتې ورکړه. زړه ته مې نه لوېږي، خو واقعیت دی موږ په څو جبهو کې مات شو. تش لاس خلکو توپونو او تیارو ته غېږې ورکړې. ترپ پر مځکه یې راوویشتل. سخته ده. لویه برټانیه یې وشرموله. برټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د سپټمبر 22. سهار په خړه ټلیفون راغی. چانسلر ورغوښتم. نیم ساعت وروسته یې راته وویل چې بار او بستره دې وتړه، له څو نورو کسانو سره به کابل ته ځې. د ناڅاپي سفر ته نه وم تیار، خو د چانسلر تریو تندي وپوهولم چې اضافه خبره مې په ګټه نه ده. چانسلر راته وویل چې په کابل کې زموږ د یو څو کسانو موجودیت ضرور دی. سل زړونه مې سره وتړل. ناروغي مې بانه کړه. ورته مې وویل چې که امکان نه لري بل څوک ولېږه، خو قناعت یې ونه کړ. دی پوهېده چې دې ماموریت ته تر ما بل غوره کس نشي موندلی. زه د برټانوي هند په ټولو سیمو کې ګرځېدلی وم. د خپل 15 کلن ژوند 14 کاله مې د برټانوي هند په استخباراتو کې تیر کړي ول. له بنګاله رانیولې د ایران تر سرحده بلد وم. 6 کاله مې له شاه حبیب الله خان سره په دربار کې د مشاور وظیفه درلوده. د افغانانو خوی رواج ښه او بد راته معلومه و. پښتو مې صافې خبرې کولی شوې. له قواري هم انګریزانو ته نه پاتې کېدم. مور مې ایټالیاوۍ وه. د افغانانو غوندې رنګ یې درلود. تورې سترګې او تور ویښته مې له موره وړي ول. کابل، 1919 میلادي کال د اکتوبر 4. پرون یې راته وویل چې له غازي امان الله خان سره به سبا په 10 بجو ګورئ. خو البرټ را یاده کړه چې افغانان وخت ته ارزښت نه ورکوي. د سهار ناشته مو په کراره وخورئ. البرټ تک سور چاغ سړی دی. سره ډبل بریتونه لري. په خوراک ډیر وخت تیروي. ستمې خیږي. لارې ګولې خوند اخلي. خو زموږ د سفر بل ملګری 4 هډوکي خوار بوډا دی. که د بدن غوښې ترې وت راشي نو په ټول 4 کیلو نه جوړیږي. خو پزه یې تر اندازې زیاته اوږده ده. ډیر نه خاندي، خو کله چې وخاندي پورتنۍ شونډه یې په پزه کې ورکه شي.
11 بجې ارګ ته ورسېدو. یو په ونه لوړ درې شکړه ځوان راغی. موږ یو لوی سالون ته راهنمایي کړو. بخښنه یې غوښته. وی ویل چې باچا په 10 بجو ورغوښتي وای، خو تاسو ناوخته راغلی. باچا له 11 تر 12 بجو پر لزینو قومي مشرانو سره ګوري. ځوان غلی شو. وی ویل باچا د ماسپښین لمانځه وروسته بله غونډه لري، خو زه به احوال درته راوړم، شاید د ډوډۍ پر وخت مو وارو غواړي. ځوان له سالونه ووت. البرټ وویل له ساده سړي سره نه یو مخامخ. حیران سترګې مې ورواړولې. البرټ وویل په اسیایي هېوادونو کې مې ډېر پاچاهان لیدلي دي، خو دا سړی لومړنی پاچا ده چې وخت ته ارزښت ورکوي. یو خدمتګار له شیدو ډک ګیلاسونه او کلچې راته راوړې. د کړکۍ مې د باندې وکتل. د ارګ لوړ ډبرین دیوالونه پاک ول. یو بوډا نري سړک څخه د ونو زیړې پاڼې جارو کولې. ارګ مې پخوا هم لیدلی و، خو دومره پاک نه ښکارېده. د باندې ووتم. سوړ باد لګېده. په چمن کې د ګچو سپینې لیکې تېرې وې. پورته مې وکتل. د شیر دروازې د غره پر څوکو د واورې نری پیروی پروت و. سګرټ مې ولګاوه. د جارو غږ نږدې و. یوه شیبه ودرېدم. د مني لمر ته مې په سختۍ کې اډونه تاوده شول. نیم سوخته سګرټ مې په چمن کې واچاوه او تر ډېره مړ لوګیا ته خوت. بوډا راغی. نیم سوخته سګرټ یې ورپورته کړ. په جارو شویو پاڼو کې واچاوه. بوډا ته مې وویل په چمن کې د سپینې لیکې ولې جوړې کړي؟ بوډا راوکتل. څه یې ونه ویل. لاړ. د ګل تر بوټي لاندې لوېدلی کاغذ یې ور واخیست. بېرته راغی. کاغذ یې په لاسي کراچۍ کې واچوه. ویې ویل پاچا امر کړی چې د نیالګیو د ایښودلو لپاره کتار کاندې وکیندئ. ومې ویل خو نیالګي د اوت په میاشت کې ایښودل کېږي. بوډا وخندل. خو پاچا بل څه وای چې یو خو به کار تیار وي، بل دا چې د ژمي واورې او یخونه به د کیندل شوي کاندو خاوره نوره هم پسته کړي. پسته خاوره د نیالګیو ودې ته ښه ده. نو پاچا هم په باغوانۍ پوهېږي؟ بوډا وخندل. پاچا په ډېرو شیانو پوهېږي، کم کتابونه خو نه لولي. ومې ویل ته له څه وخته راهیسې دلته پارک کې؟ بوډا وویل په ښار کې مې سوالګري کوله. پاچا موټر راته ودراوه. خواست یې نه و خوښ. ورته مې وویل چې نو څه وکړم؟ 10-11 تنه عیال راپسې دی، ډوډۍ غواړي، بس دلته یې راوستم. کار مې اسانه دی. د سړکونو په جارو کولو کې پیاوړی یم. د میاشتې په آخر کې تنخوا راکوي. تر بس هم پسې تېره ده. بوډا کراچۍ ټېله کړه. وچې پاڼې یې ورسره یوړې. بېرته سالون ته ورغلم. 15 کمې 12 بجې مې ځینې غږونه واورېدل. تر کړکۍ مې وروکتل. له مخامخ ودانۍ ګڼ کسان راووتل. تورې او سپینې پګړۍ یې تړلې وې. یو تک سپین مخ مې ولید. ودرېدم. امان الله خان مې په لومړي ځل لید. لرې و خو غټې سترګې او تور بریتونه یې واضح ښکارېدل. پاچا له ټولو څخه په غېږ خدای پاماني واخیسته. څو کسان یې پر لاسونو ورټیټ شول، خو پاچا خپل لاسونه شاته ونیول. د لاسونو ښکلول یې نه خوښېدل. ډله له ارګه ووته. ځوان راغی. موږ یې له امان الله خان سره لیدو ته وبللو. ځای پر نري تازه جارو شوي سړک شنه لاندنه سوار پراته ول. اوږد دهلیز ته ورننوتو. له مخامخ کوټې یو غږ راغی. دوی باید خپل شخصیت ته درناوی ولري. زه عادي انسان یم، ضرور نه ده چې زما لاسونه ښکل کړي. رهنما ځوان دروازه وټکوله. کوټه وړه وه. امان الله خان او یو بل په عمر پوخ سړي لاسونه راکړل. پر څوکیو کېناستو. البرټ د ناوخته راتلو په خاطر بخښنه وغوښته. پاچا په عمر پوخ سړی معرفي کړ. د پاچا خسرو د دفتر مشر محمود طرزي و. البرټ د چانسلر لیک ورته ونیو. په لیک کې له شاه امان الله خان نه غوښتل شوي وو چې د مناسباتو د ساتلو لپاره د 200 کسانو ته په کابل کې د اوسېدو اجازه ورکړي. پاچا لیک ولوست. وروسته یې اوږدې خبرې وکړې. د برټانیې په شمول له ټولو هېوادونو سره متقابل دوستانه اړیکې غوښتې. بیا یې د برټانیې ملکه په دروند نوم یاده کړه. ویې ویل چې دواړه خپلواک هېوادونه د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې له یو بل سره ډېره همکاري کولی شي، خو شرط یې دا دی چې برټانیه باید افغانستان د یو خپلواک هېواد په توګه په رسمیت وپېژني. پاچا نیم ساعت خبرې وکړې. په خبرو کې د خپلواک افغانستان نوم ډېر یاداوه، خو د خپلواک ټکي زما زړه خوړ. دې سړي یوازې څو میاشتې مخکې د برټانیې امپراتورۍ ته ماته ورکړې وه. ډېر انګریزان یې تر تیغ تېر کړي ول. خپلواکي یې اخیستې وه، خو اوس یې په خبرو کې کرکه نه لیدل کېده. خبرې یې تودې او له مینې ډکې وې. د خپل هېواد د اقتصاد په فکر کې و. 1 کمې 1 بجه ډوډۍ راغله. د وریجو په منځ کې لږه غوښه ایښې وه، خو ما د پلار دسترخوان هم لیدلی و. پر میز بدلو خو ځای نه کېده. امان الله خان 2000 دیوالي ساعت ته وکتل، خو البرټ لا خبرې کولې. پر پښه مې د بوټ څوکه ورکېښوده. خوله یې بنده شوه.
ته خدای پامانه پر وخت مو پاچا ته لاس ورکړ لاس یې تود او له انرژي ډک راته وېسید په وره کې مې نوک ونیو شاته مې وکتل امان الله خان په یو پنډه کتابچه کې څه لیکل پېښور ته بیرته تګ لپاره تیاره 2 ورځې وروسته راتله موږ یې بالاحصار ته بوتلو یو پاکه کوټه یې راکړه لکړنګۍ مې د باندې وکتل تر بالاحصار لاندې ګڼ کورونه پراته ول د پولي خشتي جومات ګنبدې لمر ته ژړه لمبه کوله لرې د ارګ هسک دیوالونه ښکارېدل ورخوا پراخه سا شنو لوښو نیولې وه بیرته پر کټ کېناستم جورج وویل لدې سړي ویره پکار ده مخ مې ورواړاوه جورج وویل له هوښیاره دښمنه وویرېږه دا سړی په هند کې هم ستونزې راته جوړولی شي البرټ وخندل دومره یې هم مه لویوه جورج وویل د پاچا په سترګو کې مې یو ځلا ولیده له خپلواکۍ د خوند اخیستلو ځلا ښه به دا وي چې د برټانیې حکومت یې په رسمیت وپېژني که نه نو فکر نه کوم چې په اوسني افغانستان دی قناعت وکړي څه وخت وروسته به یې خبره ته راټکوي ومې ویل زړونه مو غټ ونیسئ تر هغه وخته پورې به ونه رسیږي دواړو راته وکتل ومې ویل د اوس لپاره تر دې ډېر څه مه رانه غواړئ البرټ وخندل نو ته په خپلو ملګرو هم بې باوره جورج وویل البرټا خپل وخت مه ضایع کوه ډیوډ جونز د استخباراتو مامور دی تر اوسه به یې له چانسلر او ملکې پرته خپلې مور ته هم رښتیا خبره نه وي کړې سوزان بله پاڼه واړوله ډیوډ جونز 2 کاله وروسته تاریخ لیکلی و برطانوي هند کولکاتا 1922 میلادي کال د مارچ 11 نه وم 2 کاله مې په لندن کې تیر کړل 13 اونۍ کولکاتې ته راغلم د یاداښت کتابچه مې همدلته پرېښې وه ورکې کا څه ولیکم ماغزه مې ایښي هغه وطن افغانستان په رسمیت وپېژاند چې داخلي او خارجي سیاست یې زموږ په واک کې و خو چاره نه وه حالات تر دې نور هم سختېدل په قبایلي سیمو کې خلک راپاڅېدل لوی تاوانونه یې راورسول ملکه مجبوره شوه چې د هنري ډابس په مشرۍ کابل ته یو لوړ رتبه هیات ورولېږي ډابس له شاه امان الله خان سره رسمي تړون لاسلیک کړ د افغانستان خپلواکي او حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو خو کاش کې یوازې افغانستان وای په راجستان کشمیر کوټه کې هم ځینې قبیلې راپورته شوي دي دوی زړور نه ول پوهېدل چې په برطانیې وار د زمري زړه غواړي خو له امان الله خان یې زده کړل اوس امان الله خان ته په ټول هند کې د ازادۍ د سمبول په سترګه کتل کیږي په جومات مندر او کلیسا کې د افغانستان د ازادۍ خبرې تودې دي دې سړي ډارن خلک زړور کړل اوس د ډېرو زړونو تلوېدلې چې له برطانیې خپلواکي اخیستی شي که د امان الله خان تر ستوني ونه نیسو نو هند مو له لاسه وتلی بوله ګران اوریدونکو د نن لپاره قصه په همدې ځای بس کوو نن مې ستاسو په خدمت کې نوی ناول بغدادي پیر ناول شروع کړ بغدادي پیر ناول د نصیر احمد احمدي ناول دی دغه ناول د یو جاسوس قصه ده او په دغه ناول کې د امان الله خان د انګلستان د ازادۍ په اړه باندې حالات بیان شوي دي په نننی قسمت کې په قصه تر دې ځایه پورې پوه شوې چې امان الله خان د برطانیې نه ازادي واخیسته او امان الله خان ته په کتو ځینې نور قبایل هم اوس راپارېدلي دي خو اوس په جاسوسانو د دې نه وروسته دا لار لټوي چې څنګه امان ناکام کړي او پاچاهي د لاسه واخلي نو تمه لرم چې ناول را سره تر پایه تعقیب کړئ او خوند ترې واخلئ تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی الله باندې سپارم ښه شپه د الله په امان